خالد خان مهرباني ستا نمبر دی. فیصل واچرګو والا وزر زر کوي زر کوي زر غلی بارک الله فیکم دا چرګ وعلیکم السلام. وای مهرباني قاری صاحب د بل راغلو دا یو کار چلغه د وزیر یو وزیرستان یو اشیا وزیرستان کې الحمدلله شګا نشته. وزیر ما ته نه دی معلوم وای دی لا بند وزیر ما ته نه دی معلوم. قاری صاحب د بل وزیر راغلو هغه زیګر هغه ببر بریتور خلق دي د سبي چریلی سره دا دی وزیر یو درې خبرې ذکر شي ته درځو سالته ورسې دی وزیر په نامه باندې ورس لا آیا خطا ویلا ازبان خطا کولای ز وزیر یو ها مننه قربان مسلم په وزیرو کې دی ما چې دا درو ګورم راته معلومیږي چې د صحابه او بچیان دی وزیر ځکه زراله قاری صاحب بخنه باندې ما ویل دا سړی دروغ وایي وزیر کې زبان نشته. ها مننه الله مملس بل مهرباني خالد سي. عزت خان مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب خیر جوړې قدرمن سي. قاری صاحب زما موږ سره یو الګ دی کنه دکان کې کار کوي موږ سره ها هغه شیا دی او کله ستا بیان ورته ولګو وکه ورته کیدو ورته واوره پوه شوې ما ته وای موږ ته پته چې وای ارسه وای موږ ته پته ده چې موږ په غلطه لګي. الله اکبر نتا تخفل وای چې قسم دې خپل وای موږ مشران نه منینو من بس چې کوي مې د قاری صاحب خبرې اور ار ماجګری په اورم. الله اکبر الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي. دا عام شي غیرتمند دی بیچاره کنځل ورزده کړی دي اسې کنځل او توهین او سپکاوي ورزده کړی ده لیکن غیرت لري غیرت پاکستان اهل بیت وسره مینم لري خو په غلطه لار باندې روان کړی دي. اوس موږ ورته وایو چې حقیقي دین کله قبول کړي اهل بیت باندې تاو اهل بیت دي دوی اهل سنت والجماعت چې څومره اهل بیت وسره مين لري په خدای قسم موږ په صحابه او په منځ کې درود ویلې ده قاری صاحب اهل بیت وای په اهل بیت وای نو لدينا زیاته مینه بلسته لصحابه او زیاته موږ اهل بیت وسره مين لرو الحمدلله خو په حقيقي معنا باندې لرو دا سینه لرو چې امام حسین علیه السلام په کربلا کې لتندي شهید سوی او دای د ما زامن دلته روح حفظه خرڅیره تبرې ورځبانی لماذا من ميويل الله دينا كي قدرمن شي عزت الله دا پاس مګری څوک دا پاس مګری الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي الله دې ټول ته توفیق ورکړي چې په علم پسې چې په کتاب پسې او کتاب راوخلي انا مهرباني مایک وکولو کوي نور الله صاحب مهرباني. السلام عليكم قاری صاحب. وعليكم السلام. قاری صاحب بخیر لك سوال پیدا شوی دی ماته قدرمن سي وکړ سوال ټول د علماء خبر د وکړل چې هغه علماء وین نو خبر دا دی چې یو مسلمان باید چې د قرآن او حدیث خبره ومني د عالم خبره پرېږدي که چیرې د عالم خبره د قرآن او حدیث په مطابق باندې صحیح و هغه خبره بالکل صحیح دی یو مسلمان باندې نور هر خبره نه کېږي. اوس تاسو وایئ چې د شیعاګان چې دي کافر دي شیعاګان یو لږ تعداد چې دي کافر دي خو نورې موږ نشو ویلی چې دوی کافر دي. هغه خلک چې تاسو وایئ چې د صحابت کنځله کوي صحابت توهین کوي دوی کافر دي دا په کوم آیات یا په کوم حدیث کې ماته وباسه چې دوی کافر دي قاری صاحب؟ اول خو تاسو د دوی په عقاید باندې د زړه سره ځان خبر کړئ نور الله صاحب بارک الله فیک. اول خو ته د دې خلقو العقاید ځان خبر کړئ چې دا څوړه عقاید لري ولا هزمخ کې مخبرونه وکړه عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها دا پیژنې نور الله صاحب دا څوک دي؟ نو مې اوریدل دی ما نوم دې اوریدلې ده د سینه پیژنې چې څوک دي؟ نه صحابه ولکه چې صحابه او د رسول الله بیبیان دي امهات المؤمنین دي د مؤمنانو موران دي النبي عليه السلام خزي دي زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. زه متوجه نشم کی را گفته شما ببخشید نسمع شما دي دوړو امهات المؤمنین وتي نسبت دي کړي دي لوی محدثین وای دا دوړه کافری وي العیاذ بالله. اوکی خمیر محدثین گفته امیر مهندسین از روی قرآن و حدیث گفته یعنی که از اجتهاد کردن
شو ما کی هستی شو ما خودت تکمل لا مشكلة معرفت پښتو در سره خبرې کوم مشكلة ته تخپل شیعه که مسلمان یې زه مسلمان یم الحمد لله طيب اوس قرآن وایي یا دي رسول الله بيبياني امهات المؤمنين دي مؤمنان ومين دي بیا دي ملا اجتهاد پکې چلیږي سم لا اجتهاد وکړي چې دا مؤمن او دا مؤمنه نه ده بالکل صحیح دی هغه څه ویل دي خو په قرآن کې ویل دي چې قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هلته نه دی ویل دي چې تاسو چې صحابه او د پیغمبر سلام نوز بلا خزه او هغه ته کنځل وکړي چې تاسو کافرګي نه دی ویل هغه ویل دي قاری صاحب الله او د هغه کتاب او رسول کنځل کوي تحقیر کوي هغه خلاص دي اوس وکس څوک چې قرآن آیات نه مني مسلمان ده نه هغه چې مني هغه مسلمان دي ممکن آیات کافر دي رب درتوای په قرآن کې سورة النور کې سيدي عائشة رضي عنها توهين كا وكل دا مؤمن دا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين الله جل وعلا وعي زوي وصيته نصيحات حكم درتكوا ستاسو دي المؤمنين عائشة رضي عنها بوشانكي وبدا خبر أبدا إلى يوم القيامة ونكريا إن كنتم مؤمنين كتشيري تاسي مؤمنان ياس كا وكل لا مؤمن دا ناخي القرآن ويبي مؤمن بالكل سيدنا أخذ لما منا سلبسات دا یو وکسه دا یو خبر بل رب سواي دي رسول الله بيبياني دا دي مؤمنان ومين دي رسول الله عزت ده دي رسول الله عزت ده سوق سيدي تخزل ريدي زل سنه تا خزي تشوك كنزل وكړه هغه خپکیږي ته خپکیږي کنه سلبسات خپکیږي نورمال الله اكبر رب العالمين جل وعلا سواي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بقرآن بآياتنا برسولانه كتاب كه هر څه په دې آیات کې ذکر قل أبالله په الله ورسوله برسولانه وآياته په آیاتونو په دې باندې پسخن وهل نو الله ولا تعتذروا قد كفرتم بیا عذر نسدا کسن بلا شک کافر بل ځای کې الله جل وعلا وايي چې رسول الله ته تکلیف ورکړي دا جهنميان دي او دي الله لعنت ده په دنیا او آخرت کې سورة الأحزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله څه شي ته وګورئ سره وای قاری صاحب ته پوره خبر الله جل وعلا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الله وایي چې څوک دي ما رسول ته تکلیف رسي اوس ګوري موږ تاسو ته چې څوک دی موږ تاسو خزو ته څوک زیړی وکړي کنځلې وکړي موږ تاسو ته تکلیف رسیږي کنه رسیږي مسلمانانو رسیږي قاری صاحب نو رسول الله ته تکلیف نه رسیږي په طریقه اولا رسول الله ور باندې غمجن کیږي قاری صاحب نو رب العالمین وايي لعنهم الله في الدنيا والاخره الله وايي ما دا خلق باندې لعنت کړي په دنیا او په آخرت کې څوک چې ما رسول ته تکلیف رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واعد لهم عذابا مهینا او ما دي دوی پاره سپکون کوي عذاب تیار کړي د په جهنم کې بالکل قاری صاحب دا نور آیاتونه پکې دي نور آیاتونه پکې دي او بیا دي عائشه المؤمنین رضی الله عنها په باره کې د ملایان په صراحت سره وایي چې هغه فاحشه والعياذ بالله او قرآن وايي سدا مؤمنه خزوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم پاکو دي رسول الله بيان پاکي دي الطيبات للطيبين بيان دي په خلاف الخبيثات للخبيثين نو آية العياذ بالله يوشوك دا ويلي سي عائشة رضي الله عنها ناپاکه ويا خبيثه والعياذ بالله كتشوك دوی ټول امدا خبره کوي نو خا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته کوم مقام ورکړه دا توهین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کنه ده بل په طریقې اولاد قاری صاحب دي دوی لوی محدثین وایي چې عائشه رضی الله عنها کافره او مرتده او منافقه الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الله په قران کې وایي څور ته وایي ولا تمسكوا بعصم الكوافر اې دې ما پیغمبر ته او د تا امت کافره خزب په نکاح کې نه ساتي آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها کافره او العیاذ بالله په نکاح کې ساتلی و والله من ذلك لا مايك ورخلاص كجنون ها د چې په هشه وای د نورو برګرو ته ټایم ورکو قدرمن چې الله عمل شي خو خیر د پر یو دلیل کافی د سره سړی سر نشي خوړ زني نوح ولوط فينبر مسلمان نبودا مسلمان نبودا وشريعة نوح عليه السلام بود وشريعة لوط عليه السلام بود در شريعة ما قرآن میگه که زنهای کافر در نکاح چی نکنی قرآن میگه اگر قرآن قبول داری
در دیگه جای خداوند متعال می فرمایه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، زنهایی که مشرک هستن به نکاح نگیرید تا وقتی که ایمان نیاره یا نبیاره، چی ورته وایي؟ نبیارد. ښه راځئ په خیر مهرباني دا کس څوک ده؟ پرویز احمدزی مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خپله شیده دا راپورته کړي، اوس هلته لیکلي وایي از حق فرار نکنید لطفا مرا کمرا بیا بالا بیا. ما فکر کردیم که تو شما را سوال کرد و همین ادمینا را پایین کردی، ادمینانو ښکته کړلې. راځه خپله چې شیه رافضي نو بیا راځه را میدان ته سراسه فرار ویلي وتښتېدلې. ما واز درکو قاری صاحب لکه چې و دوی نه لري، د میده خپله دی. ښه راپورته بیا راځه مخکې راځه زر کوه اله